چې دا ما ولیدی الله پاک په خپل لاس ګولې جوړولې و ده ته ورکوئ و تی په خپله اندازه ولګوي یو شی ما غلاموي له ما څه غلام جوړوي یا به زه د کپړو غلام یم یا به د ښه سواریانو غلام یم یا به د وزارت او د اقتدار غلام یم یا به د ښو خوراکو غلام یم یعنی زه د دغه شیانو غلام ګرځم او الله پاک له ما څه شي جوړوي الله پاک له ما څخه بادار جوړوي او دا شیان زما غلامان ګرځي او امام غزالی رحمت الله علیه وای ګوره موږ محنت وکړي پر چمړه باندې دا چمړه موږ ډېر لوی ځای ته ورسول موږ محنت وکړي پر اوسپنه باندې پر لوحه باندې نو موږ هوایي جهاز جوړ کړي موږ محنت وکړي پر تخم باندې پر دا زراعت باندې قسمه قسم باغچې قسمه قسم میوې قسمه قسم سبزي موږ محنت وکړي پر سمټ باندې نو موږ ډېر غټ محلونه جوړ کړل لیکن څه وسو نتیجه دا راوته چې موږ د دا شیانو غلامان وګرځېدو موږ محنت وکړي پر داګه باندې قسمه قسم کپړې مې جوړې کړلې نو څه وسو موږ د کپړو غلامان یا د ښو خوراکو غلامان یا د ښه سواریانو غلامان له موږ څخه غلامان جوړ سو او چې کله موږ نیک عمل وکړو الله پاک دغه شیان زموږ غلامان ګرځي دا مادیات زموږ غلامان ګرځي موږ باداران ګرځي و تی په خپله اندازه ولګوي یو شی ما غلاموي له ما څه غلام جوړوي یا به زه د کپړو غلام یم یا به د ښه سواریانو غلام یم یا به د وزارت او د اقتدار غلام یم یا به د ښو خوراکو غلام یم یعنی زه د دغه شیانو غلام ګرځم او الله پاک له ما څه شي جوړوي الله پاک له ما څخه بادار جوړوي او دا شیان زما غلامان ګرځي من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاة طیبه ګوره د ابراهیم علیه السلام نیک عمل وکړي د نیک عمل دپاره عراق پرېښوی هجرت یې وکړي چې زه نیک عمل ښه په بېغمي سره کولی سم الله پاک د مکې عالمي انټرنشنل ښار د مکې د ابراهیم علیه السلام پر نامه وګرځوي که نه وګرځوي واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی ابراهیم علیه السلام نیک عمل وکړي خپل زوی قرباني کوي د الله د حکم په وجه سره چې د الله حکم وي امتحان یې جن اخیستی ابراهیم علیه السلام و دا نیکی ته تیار سو دا نیک عمل یې کوي خپل زوی یې حلالوي لیکن زوی هم بچاو سو 80,000 انبیا الله پاک د ابراهیم علیه السلام په نسل کې پیدا کړ 80,000 انبیا مفسرین لیکي او د انبیاو په آخر کې د ده په نسل کې جناب محمد رسول الله راغلی چې هغه تر خدای را لاندې په داګر د کائنات کې عظیم ذات جناب محمد رسول الله
نو د الله پاک خبره نه دسي ځکه الله پاک دو ټوک الفاظ ویل من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحینه حیاة طیبه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ به فرمایل چې ما په مکه کې د دغه دین دپاره 22 چالاکه کور پرېښود. 22 چالاکه کور ما په مکه مکرمه کې پرېښود. هجرت مې وکړ د دا دین دپاره، د دا نیک عمل د قایمولو دپاره. الله پاک 22 لاک مربع کیلومتره حکومت ماته راکړ. ما 22 چالاکه کور پرېښود، لیکن الله پاک چې شی راکړي 22 لاک مربع کیلومتره باندې زما حکومت ماته الله پاک راواله کړ. یوسف علیه الصلاة والسلام د الله د حکم د پاره یوه ښځه پرېښوده، د خدای حکم یې پر ځای کړ. الله پاک د تمام مصر حکومت و یوسف علیه الصلاة والسلام ته حواله کړ. من عمل صالحا من ذکر او انثى، دا الله پاک خبره صحیح خبره ده. کم چا چې نیک عمل وکړي من ذکر او انثى، که هغه که نر یې که ښځه یې، الله پاک فرمایي چې زه د راحت د اطمینان او د سکون زندگی ورکوم. بیا دلته الله پاک په دې آیات کې دا نه دي ویلي چې صرف په دې دنیا کې یا صرف په قبر کې یا صرف په آخرت کې. الله پاک مطلقاً ویلی دی، حیات مطلقاً ویلی دی. علماء کرام لیکي چې په دنیا کې هم په قبر کې هم په حشر کې هم الله پاک هغه پاکیزه زندگی ورکړي. په غزوه احد کې یو صحابي 3 خرماوې وغورځولې و جنګ ته ورغوټه سو، شهید سول. 3 خرماوې قرباني کړې. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د دغه صحابي په باره کې چې دا ما ولیدی الله پاک په خپل لاس ګولې جوړولې و ده ته ورکولې. من عمل صالحا من ذکر او انثى، چا چې نیک عمل وکړي الله پاک ښه زندګي ورکړي. نو ګوره د انسانیت مقصد یو دی. تمام انسانان یو مقصد دی چې هغه راحت او لذت حاصلول. د راحت په مقابله کې مصیبت هیڅوک نه غواړي. هر سړی غواړي چې ښه د راحت زندګي وي او د لذت زندگی. د لذت په مقابل کې تریخوالی هیڅوک نه غواړي. یو سړی هم ترخه زندگی نه غواړي. اوس دا راحت او لذت، اطمینان او سکون د دا د حاصلولو دپاره چې کومې ذرایع او کوم لارې دي، په دغه کې د انسانانو اختلاف دی. ځینې خلک دا راحت او لذت په مال او په دولت کې بولي، څوک یې په صنعت او ملازمت او تجارت کې بولي. ځینې خلک دا راحت او لذت دا په اقتدار او په وزارت په حکومت کې بولي. دا خو د انسانانو رایه ده او یوه رایه د الله پاک ده. الله پاک فرمایي چې راحت او لذت دا په نیک عمل کې